بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ موضوع ډیره مهمه موضوع ده. هغه دا ده چې په اکسل کې فلټر فنکشن مونږه څنګه کاروو. فلټر فنکشن چې دا یو د ډیرو مهمو فنکشنو څخه ده چې مونږ کولی شو دا په څه طریقې سره استفاده کو استعمال کو. نو دا به نن تاسو ته ښایم. فلټر فنکشن فلټر چې دا د معلوماتو د فلټر کولو یا سرچ کولو لپاره استعمالیږي. تاسو کولی شئ په زرګونه ریکارډونه موجود وي، تاسو سره هغې نه څه خاص ریکارډونه راواخلئ. لکه مثال دلته ما سره سرچ بای پوسټ ما کړی دی. مثال زه غواړم ډاکټران راواخلم. ګوره ټول ډاکټران یې موږ ته راواخیستل. غواړئ انجینران راواخلئ، ټول انجینران یې راواخیستل. غواړئ ټیچران راواخلئ، ټول ټیچران یې راواخیستل. یا د نوم په اساس فرض مثال زه ورته وایم چې ما ته پیدا کړه طارق. ګوره طارق یې پیدا کړه. یا ورته وایي چې فرض مثال جان پیدا کړه، جان یې پیدا کړه. یا ورته وایي مثال نور پیدا کړه، نور درته پیدا کوي. یعنې که ریکارډونه زیات ریکارډونه وي، تکراري ریکارډونه وي، ټول درته راخلي. مخکې مونږه په ایچ لوکاپ او وی لوکاپ کې لوستي وو، په هغې کې چې دی صرف یو ریکارډ راخلي. مطلب که ډوپلیکیټ ریکارډ به و لکه نور 2 وارې به تکرار 3 وارې تکرار راغلی و، هغه اولنی به راخیسته او نور وروستني نه راخیستل. خو فلټر فنکشن په ستا ته ټول راخلي، که یو وي که 2 وي که 10 وي، چې ډوپلیکیټ څومره ریکارډونه وي ټول راخلي. نو دې لپاره چې په دې باندې ښه پوه شو، نو دغه کوم ډیټا چې ده دا به زه کنټرول سی سره به کاپي کړم او نوی شیټ مو واخیسته، دې کې به زه دا پیسټ کړم. راځو زه اوس په فلټر فنکشن باندې تاسو ته کار کوم چې څنګه کار کوي. لومړی دلته به راشو د دې سټرکچر ته، تاسو به ولیکئ ایکول او فلټر. ګورئ 3 شیان لري، یو ارې ده، یو انکلوډینګ دی او بل نل دی. ارې چې دی کم تا سره چې کم جدول کم ټکس کم ډیټابیز موجود وي هغه به سلیکټ کړي، دا زمونږ ارې شوه. کاما انکلوډینګ ته د څه شي په اساس باندې سرچ کوي. فرض مثال زه ورته یم دغه پوسټ کالم که چیرته دا مساوي شو، مثال زه ورته ډایرکټ دلته لیکم که دې کې کم یو مساوي شو د ډاکټر سره، ډبل کوټ مې ورکړه کاما. کاما که چیرته پیدا نه که بې خالي پرېږده. ګورئ په دې کې چې دی ما ټول دا کومه ډیټا چې دا ټول مې ورته سلیکټ کړه یا ارې. په دویم کې مې ورته ویل چې دغه د پوسټ کالم ورته سلیکټ کړه، که دې کې ټیچر ورته ولیکه ټیچر پیدا کوي، که ډاکټر مو ورته ولیکه ډاکټر پیدا کوي، که انجینر مو ورته ولیکه انجینر پیدا کوي. نو ما فعل ورته ولیکل چې ما ته څه پیدا کړه ډاکټر پیدا کړه. خو که چیرې پیدا نه شو بې خالي پرېږده. اوس به دا انټر کړو. ګوره ډاکټران یې ما ته پیدا کړه. که په همدې ځای کې زه ورته ولیکم مثال انجینر، د دې په ځای انجینر انټر کې انجینران پیدا کړ. خو دا به تاسو ته زه اوس په یو بله طریقه وښیم چې لږ اسانه شي. فرض مثال زه دلته ورته لیکم چې سرچ بای پوسټ. پوسټ په اساس باندې مونږ سرچ کول غواړو. دلته به راشو دا سیل ته به زه لږ کلر ورکړم چې تاسې ورباندې ښه پوه شئ. دلته راځو لیکو ایکول فلټر. فلټر مې ولیکه. راځو دې ځای نه اول ارې ده، ارې کې به تاسې ورته دغه ټول جدول سلیکټ. کاما انکلوډینګ د څه په اساس سرچ کوئ، زه ورته وایم چې د کالم د پوسټ په اساس سرچ کوو. که کله چې پوسټ مساوي شو د دې سیل سره، زه دې سیل کې ورته چې د پوسټ لیکم G1 کې. کاما که چیرې ریکارډ پیدا نه شو، مطلب زه ورته دلته یو میسج ورکوم چې ناټ فاوند، یعنې ریکارډ پیدا نه شو. ډبل کوډ به ورکوئ، دا به انټر کوئ. اوس ګوره ریکارډ موجود نه دی، نه پیدا کوي. زه دلته ورته لیکم انجینر. ګوره انجینران یې ټول راواخیست. ډاکټر به ورته ولیکئ، ډاکټران به ټول راواخلي. دې لپاره زه دلته لیست جوړوم، مطلب چې صرف هغه لیست نه سلیکټ کوو. نو دلته به راځي ډیټا ته به راشو، ډیټا کې به ډیټا ولیډیشن ته راشو. اني ویریبلز به لیست واخلو او دې ځای نه چې د سورس کې به کلیک وکړو، دغه پوسټ کالم چې دا به ورته انتخاب کوو کې به کوو. اوس دې ځای نه تاسو کولی شئ چې انجینر انتخاب کړئ، ډاکټر انتخاب کړئ، ټیچر انتخاب کړئ. دا هر یو درته پیدا کوي. ګورئ
دا زمونږ سرچ شو د څه په اساس د پوسټ په اساس. دلته زه اوس ورته وایم چې سرچ بای نیم، نوم په اساس سرچ کوم. دلته به راشو دغه سیل به زه ورته انتخاب کوم، فرضاً دا کلر مې ورکړ. اوس به ولیکو ایکول فلټر ایریا کې چې دی دغه ټول لیکل چې زمونږ کم دي دا به ورته انتخاب کو. کاما اوس ورته یم که چېرته دغه د نیم کالم کې دا مساوي شو د دې دغه جی اته سیل سره، یعنی جی اته سیل کې چې مونږ کم نوم لیکو هغه به مونږ ته فلټر کوي راخلی وی. کاما که چېرته پیدا نشو مطلب خالی و ناٹ فاوند به پکې ولیکو، ډبل کوډ به ورکو انټر به وکړو. ګوره اوس دلته نوم نشته نو ځکه ناٹ فاوند لیکي. فرضاً زه ورته وایم چې ما ته پیدا کړه نور. ګوره نور یې دوه دانې دي، دواړه ریکارډونه یې واخیست. مثال لیکم فهیم پیدا کړه، فهیم راخلي. مثال زه ورته وایم چې ما ته پیدا کړه جان، جان پیدا کوي. ورته وایم نور پیدا کړه، نور پیدا کوي. ګورې نور کې یو خبره دا ده چې دا ډوپلیکیټ ریکارډ دی، دواړه نومونه یې واخیست. مونږه تیر درسونو کې ایچ لوکاپ او وی لوکاپ فنکشن لوستی وي چې په هغه کې تکراري ریکارډ یې نه راخیسته، یعنی تکراري ریکارډ چې به و هغې کې اولنی ریکارډ یې راخیسته او هغه نور وروستني پرېښودل. خو فلټر چې ده داسې یو اډوانس فنکشن ده چې دې باندې ټول ریکارډونه ډوپلیکیټ چې څومره وي که یو وي که لس وي که شل وي ټول ریکارډونه درته راخلي او ټول درته شو کوي. نو دا زمونږه د فلټر فنکشن هیله ده چې تاسې ورباندې پوه شوي یاستئ. نو ویډیو مکمل وګورئ او زمونږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او زمونږ چینل سبسکرایب کړئ.